ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته. زه محمد عاطف کاکړ ستاسو په خدمت کې یم د فوټوشاپ شپږم اووم درس سره. الله دې وکړي چې روغ او خوشحاله اوسئ. نو نن راځو موږ بیا هم هغه ټول باکس باندې کار کوو. ټول باکس معرفي کوو، باکسونه معرفي کوو چې دا کوم ټول دی، کوم باکس دی. نو دوستانو ما مخکې ذکر کړی و چې په هر ټول باکس کې موږ مختلف کارونه کوو. یو ټول باکس یا یو ټول د بل په مرسته کار کوي. لکه موږ وړاندې دا ضرور نه دی چې لومړی دویم دریم داسې په پرله پسې یو د بل پسې ته موږ معرفي کړو. نو زموږ کار مهم دی چې موږ کوم کار ترسره کوو. راځو موږ دا سلیکشن ټولز معرفي کړل. سلیکشن ټولونه دي چې دا مختلف کارونه کوي چې موږ د فوټوشاپ د درسونو تر پایه پورې به موږ په دې کې کار کوو او ډېر په زړه پورې کارونه به ترسره کړو انشاءالله. نو کراپ ټول هم کار وکړه. د کراپ ټول پسې ته دغه یو بل ټول دی چې دا ورته فریم ټول وایي یا مثلا فریم. دا اصلا موږ په بله لاره باندې کار کولی شو، بلې لارې نه راځو هغه کار کوو. ډېر په زړه پورې کار دی چې یو فریم کې یو چوکاټ منځ کې خپل عکس راولئ. نو دا دلته یو سمپل ورته ورښودلی چې دا سمپل یا نمونه یې ده. دا به کار وکړو. راځو په دې منظره کې یا په دغه پروژه کې پروژه موږ جوړه کړې ده په هماغه اندازه باندې چې موږ ویلي وو چې کومې اندازې موږ باید غوره کړو. نو په هغه اندازه باندې پروژه یو منظره هم پکې شاته راوستې راولو. یو نوی عکس اوپن د لارې نه راولو. فرض که دغه یو عکس دی. دلته یو بېله پروژه خلاصه شوه د دې عکس سره. موف ټول اخلو. دا عکس هغې پروژې ته خپل انتقالوو. عکس کوالټي یا سایز د هغې پروژې نه غټ دی، کولی شو دا ورکوټې کړو کنټرول ټي. که چیرې هم دا فریم دا چوکاټ د کنټرول ټي نه کته بیا لږ زوم آوټ وکړئ. زوم آوټ الټ شفټ نیسو د دې غاړې نه ورکوټې کوو داسې. نو دا فریم ټول رااخلو. د دې په هر نقطه کې هر ځای چې زموږ د خوښې وړ وي په هغه ځای کې دغسې یو چوکاټ جوړو. دا چوکاټ جوړو اتومات دا عکس په چوکاټ کې راغی، چوکاټ منځ کې راغی. ګورئ دا شنه کرښه ګورئ شاوخوا، دا زموږ هغه اصلي عکس دی چې په شاته چوکاټ کې ښکاري. مثلا د دې چوکاټ تر شا زموږ د غومره اندازه عکس دی. دلته په لیئرز کې تاسو وګورئ یو نوی شیپ یا یو نوی ډیزاین جوړ شو چې هغې ته مه په اندېښنه کې کېږئ. هغه عکس یعنې په چوکاټ کې راغی. د دې منظرې د پاسه دا لیر جوړ شو. که دا لیر د منظرې لاندې راولو عکس مو ورکېږي. دا چوکاټ هسې ښیي، په اصل کې دا نشته. ګورئ دغلته کلیک کړو چوکاټ نه ښیي، یعنې په چاپ کې یا په عکس کې نه راځي. که چېرته په هغې باندې بیا کلیک کړو هغه چوکاټ موږ ته ښیي. دا راولو پاس. راځو چوکاټ مو چې هرې خوا ته راولو او بخۍ عکس راغی. دلته په لیر کې باید چوکاټ انتخاب کړئ یا عکس انتخاب کړئ. چوکاټ یا فریم دې ته وایي اندازه. که چوکاټ مو انتخاب کړ چوکاټ مو دخوا دې خوا راځي. بخۍ دغسې د دې غاړې نه باید کلیک شي. فرض که دغلته یې راولئ. که منځ کې کلیک کړئ عکس مو خوا دې خوا راولي. کنټرول ټي هماغه کنټرول ټي عملیه ترسره کوو. ګورئ دا چې لیپا غوندې راغلی دا سمارټ ابجکټ دی. الټ شفټ ګورئ ورکوټې کوو. دا چوکاټ منځ ته راغی. ګوره غاړې تشې پاتې شوې، غټوو یې. انټر وبخښئ دوه ځلې کلیک یا انټر. نو که غواړئ چوکاټ لږ تغییر ورکړئ دلته چوکاټ انتخاب کړئ په لیار کې. هماغه د کنټرول ټي په رقم باندې ګورئ غټ وړکی کړئ. دا یو ساده نمونه د چوکاټ ده، د فریم یا چوکاټ. دلته تاسو کولی شئ وبخښئ د چوکاټ خپله د لیئرز کې چوکاټ باندې ډبل کلیک وکړئ، د هغې مینو ته ورځي. دلته یې مینو ده. نو دا مینو تاسو کولی شئ دا چوکاټ څومره اندازه
داسې پراخه کوئ پاس یا لاندې غټ کړئ. دلته اندازه هم ورکولی شئ دا په انچ ده او د دغې غاړې نه هم داسې غټ ورکوټی کولی شئ. ګورئ عکس مو خواته راغی وبخئ چوکاټ ګورئ دا چوکاټ عکس چوکاټ مو انتخاب کړ. ګورئ چوکاټ مو لاندې راغی دومره لاندې ورکوټی غټ لاندې را انتقال شو. ښه دا وایډ او هایټ ګورئ داسې غټ ورکوټی کېږي. ځینې وخت کې چې عملیات تر سره کوم نو خبرې نه کېږي او بخښنه غواړم دوستانو زه لږ په قلاره خبرې کوم خو دی وکړي چې زما خبرې او زما اواز واورئ او موضوع باندې پوه شئ. ښه د دغې کرښې نه دغه شنه کرښې نه به دا چوکاټ پورته لاندې کړئ. نو راځو دوستانو بېرته دغه سلیکشن ټولز ته. سلیکشن ټولز کې وګورئ کومکي دي. دلته یو بل لیر جوړو. سلیکشن ټول فرض که دغسې د سلیکشن یو اندازه جوړه کړله سمه ده. نو د دې سلیکشن ته غواړو موږ رنګ ورکړو. د سلیکشن منځ ته رنګ ورکړو. موږ پخوا عکس سلیکټوو چې قطع کوو یې اخوا دېخوا که نه بکګراونډ یې لرې کوو یا څنګه. نو اوس موږ کوم عکس انتخاب نه کړ نوی لیر مو جوړ کړ. په نوي لیر کې دغه سلیکشن عملیه موږ ترسره کړه. ګورئ سلیکشن دې سلیکشن کې ډېر کارونه دي چې موږ یې کوو. سلیکشن په ټولز باندې دا سلیکشن مو وکړ دغه سپین او توره کرښه غوندې ده. نو دې باندې رایټ کلیک کوو. رایټ کلیک فل یا سټروک شاوخوا خط ته وایي. فل منځ رنګول ته وایي. فرض که موږ فل وهو دلته یو مینو واضح شوه. دا مینو ګورو. کالر ته راځو یو رنګ ورته انتخابوو. مثال شین خړ برګ هر رنګ مو چې خوښ وي هماغه رنګ ورته انتخاب کړئ. ښه که چیرې دا رنګ مو خوښ وي یا څنګه یا نه وي خوښ او غواړئ د همدې منظرې نه یا د دې عکس د بکګراونډ نه د کمې ساحې نه یو رنګ راواخلئ. دا ماوس مو چې دلته راوسته د سکرین ته یا د پروجیکټ ته دلته مو کلیک کړه دغه رنګ یې واغسته. ګورم دغه رنګ یې واغسته. یا دغلته شین ځای کې مو کلیک کړه دا شین رنګ یې واغسته. یا دا سپین ځای کې مو کلیک کړه دا سپین رنګ یې واغسته. ګورئ دوستانو هر شي ته چې کلیک کړئ هماغه رنګ اخلي. دې ټولز ته هم موږ اوس راځو هلته. ښه فیل مو کړه. ګورئ اوس بېرته د کنټرول ډي سلیکټ یا دغلته یو غاړې ته یو کلیک کوو دا سلیکشن ووته. بېرته موف ټول ته راځو. دا عکس پرې نه پټوو غواړو د عکس شاته یې راولو دغسې یو ډیزاین غوندې. ګورئ لیر مو لاندې راولئ عکس شاته راغی. کنټرول ټي هماغه د عکس په شکل دا ستاسو یو عکس شو. دا د غاړې نه هرې خوا ته کولی شئ تاو راتاو کړئ. انټر. دا یو سمپل یو نمونه و. دا ډیزاین سم نه دی خو موږ کولی شو چې بل ډول ډیزاین کړو. راځو بېرته دې عکس ته. عکس مو کنټرول ټي کړو. ګورئ لکه د عکس په شان دی داسې کولی شئ تاو یې کړئ. یا اوس فریم مو تاو شو یوازې عکس غواړئ بېرته دې خوا راتاو کړئ. ګورئ دوستانو دې کې ډېر جالبه په زړه پورې کارونه کوئ. او فوټوشاپ یوازې دا نه ده چې تاسو عکس قطع کړئ سپین یې کړئ لکه په عکسخانه کې چې تاسو ته عکس اخلي پورټریټ د پاسپورټ دپاره او مخ یې خوا یې کړي صفا یې کړي او سپین یې کړي. هغه هم یو کار دی خو په فوټوشاپ یو بهر دی. ډېر زیات کارونه پکې کېږي دوستانو. نن سبا په موبایل کې هم اپلیکیشنونه راوتي. غواړئ عکس ایډیټ کړئ ویډیو جوړه کړئ قطع یې کړئ زیاته کړئ کم یې کړئ افیکټونه پرې راولئ. خو فوټوشاپ ستاسو د خپل لاس کار دی. تاسو پکې ډېر ښایسته ډیزاینونه جوړولی شئ دوستانو. موضوع نه لویوو. ګورئ فریم مو کولی شئ هرې خوا ته تاو کړئ. ښه دا یو سمپل د فریم و چې عکس پکې راځي. د دې
دې ترڅنګ کراپ ټول و کراپ ټول نه لاندې د آی ډراپر ورته وایي چې موږ دې باندې کولی شو رولر دي دا بعض شیان دا دومره مهم نه دي خو یوازې د آی ډراپر مهم دی چې تاسو وګورئ دا موږ اوس داسې دلته یو رنګ واخیستو ګورئ دغه رنګ چوکاټ ته ګورئ دې غاړې ته هر رنګ چې موږ اخلو هماغه رنګ راځي ګورئ دا صرف رنګ پک کوي رنګ را اخلي دا اوس دلته دا نور اپشنونه دي کې کار نه کوي نور پروژو کې چې لکه 3D شو یا نور کالر سمپل شو ګورئ دا دلته د رنګ والو درته ښیي د رنګ اندازه درته ښیي چې دا څه شی ده خو دا تاسو ته به موضوع مغلقه کېږي سختېږي یوازې آی ډراپر واخلئ اسانه د دې تر څنګ لاندې برش ټول چې ما تاسو ته مخکې ویلې برش ټول موږ قطع کولو کې کوم فکر یې قطع کولو کې کار کوو د غاړې صافولو پې باندې د هغې تر څنګ ګوره پنسل کالر ریپلیسمنټ دا قلار ټول یې کاروو خو صرف دا اولنی برش او پنسل باندې اوس کار کوو ګورئ دا چیلیپا ده په دې ماوس باندې دلته کار نه کوي ځکه موږ باید بل ماوس جوړ کړو د دې عکس د پاسه کار نه کوي که چېرته مو کلیک کړه لږ تغییرات په دې عکس کې داسې تغییرات نه راځي خو عکس ډیزاین بدلېږي نوی لیر باید ورته جوړ کړو ګورئ دغسې یو شی پې جوړوئ برس مو غټوئ قوس باندې غټ قوس یا رایټ کلیک باندې برس مو غټوئ رنګ دلته مو دا رنګ انتخاب کړی بل رنګ واخلئ دا برش کولی شئ داسې ډیزاین سټایل یې بدل کړئ ګورئ د دې دا څوکه کار نه کوي دلته خیر دا څنګه چل دی او بخی دا بل ټول اغسل شوی ده دلته برش کنټرول زی رایټ کلیک دغه مو انتخاب کړه بیا برش ګورئ خو خیر د دې څوکه داسې بدلوئ دا لږ باریکي غواړي چې تاسو باید درته وګورئ دلته بیرته د برش سټایلونه دي دغه شاوخوا دا مینوګانې دي چې ته د برش یا برش سټایلونه بدلوئ او بیرته راځو ټول باکس ته پنسل هم هماغه شی ده ګورئ دا لږ صاف دی دغسې یو رسم جوړوئ یو شی جوړوئ داسې یو رسم جوړوئ ګورئ دا د برش ټول شو د دې تر څنګ دا یو ټول اخرنی معرفي کوم نور بس دی دوستان کلون ټول دی دا کلون سټامپ لکه ټاپه چې لګوئ یو چېرته ټاپه لګوئ دا ټول اخلو ګورئ دلته دوستانو ټول هم واغست راسن ټول کار نه کوي د دې تر څنګ بل کار مونږ کوو چې الټ نه استفاده کوو الټ مو چې کلیک ومنیو ګورئ د دې څوکه اتومات بدله شوه الټ مو کلیک په دې عکس باندې کلیک کوو د دې عکس کاپي دلته رااخلو ښه دا موږ باید عکس لیر انتخاب کړو عکس لیر مو انتخاب کړ کلون ټول هم اغستی کلیک بیرته راځو په نوي لیر کې ګورئ داسې یو عکس دلته رسم کوو دا عکس کولی شئ کاپي هم کوئ او رسم هم کړئ دا د دې دپاره یوازې نه ده نور کارونه دا کلون ټول پې باندې کېږي زوم کوو فرض که په دې عکس کې ستاسې دلته یو خال دی هغه لکه ګورئ دا مې ډېر زوم که ځکه زما د ماوس څوکه غټه شوه دا به ورکوټې کړو مثال د دې پر مخ باندې یو خال دی عکس باید انتخاب کړو په لیر کې کلیک الټ نیسو کلیک نیسو د دې ځینې دغه واغسته دا عکس که چیرې سمارټ ابجیکټ وي نو دا عملیه پکې نه اجرا کېږي نو دا پوښتنه یا دا مسیج ځکه راغی غواړئ سمارټ ابجیکټ نه بدل کړئ هو بدل به کړو خیر ده پروا نه کوي دا بېرته کولی شو موږ سمارټ ابجیکټ ته به وروسته تبدیل کړو یو راسټرایزډ ایمیج ده یو سمارټ ابجیکټ ده دا اوس راسټرایز ته بدل شو دغلته کلیک کوو دې ځای نه هم کاپي واخیسته ګورئ دا ځای داسې ښه نو ګورئ دا نوی لیر کې مونږ کولی شو دا عکس هرې خوا ته بوځو
یو وروستی اپشن هم وایم دوستانو، بخښنه غواړم چې تاسو ته سرخوږی نه شي. کنټرول ټي عکس غواړئ چپه کړئ، بلې مخ ته یې واړوئ. کنټرول ټي عکس انتخاب که، فری ټرانسفر هم دې که، رایټ کلیک، لاندې راځي فلپ اړولو ته وایي. هوریزنټل یا ورټیکل، هوریزنټل داسې اړوئ، ورټیکل یې داسې اړوئ. ګورئ هوریزنټل په دې مخ واوښته، هماغه کنټرول ټي مو دی، داسې غټه وګورئ په بکګراوند کې دا عکس داسې راغی. د دې لیر د پاسه دلته د دې اوپاسیټي اندازه ده چې دا کولی شئ چې کمه کوي. ګورئ مختلفو لاره باندې تاسو کولی شئ دا عکس داسې ډیزاین کړئ. ښه دوستانو ډېره مننه چې تر دې دمه موږ سره پاتې شوئ. چینل مو سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې پرله پسې وګورئ. د بعضې مصروفیتونو له وجې زه ویډیوګانې وروسته اپلوډ کوم، لږ کار مو سلو دی. انشاءالله په راتلونکي کې به ډېر منظم کار وي.